ملګری سوال کړل، سوال ډېر اهم او ضروری دی او لږ د حیا خلاف دی، لیکن چونکی یو شرعي مسله ده او په دې حواله سره ما زمانه نورم کسانو سوالات کړلي او کوم مسلې په حواله سره ما ته سوالات جمع شي ډېر، نو پاغه باندې بیا یو مستقل ویډیو اپلوډ کوم. نو ځکه په دې مسلې په حواله سره ما ته ډېر زیات میسیجز راغلي، نو ځکه زه دا ویډیو جوړوم چې نور کوم کسانو ته دا مسایل هغه تم د شرعي مسلې علم وشي. سوال دا کړل چې زه د سرعت انزال د بیماری شکار یم، یعنی سرعت انزال هغه ته ویل کېږي چې ډیر زر ته انزال کېږي، یعنی خزه د خزې چې کوم حقوق دغه په صحیح طریقې سره نشي ادا کولی. انزال ظاهره خبره چې خاوند ته انزال وشي هغه خو چې کوم دی دغه چې کوم ذکر رغه سوکړاو شي، بیا چې کوم دی د زنانه چې کوم خواهش دی هغه نه پوره کیږي. او بعض کسان خو د دې حد پورې بیماری چې هغه خپل کور ولته نږدې شي نه چې هغه چې کوم دی منی خارج شي. نو په دې حواله سره دا سوال کړل چې په مارکیټ کې یو خاص قسم لا کنډم ملاویږي چې د دې نورو کنډمو په مطابق سره هغه لږ موټا وي. دا نارمل کنډم چې کوم دی د دې په مقابله کې هغه لږ موټا وي. دا غي د استعمال دا فائدې چې لکه کورواله چې کوم ټیم دی ټیمینګ دیغه بڑاو شي، یعنی د سرعت انزال نګيږي لږ وخت پکې علي دا غي په وجه باندې چې کوم دی د کوروالا کاروم شي او زمام. نو آیا داسې کنډم استعمالول څنګه دي؟ دا سوال یو کړل، خو د دې سوال چې کوم د دوه درې جواب جوړیږي. ځکه چې کنډم د استعمال په دې حواله سره ما مخکې یو ویډیو اپلوډ کړو، خو دې کې چونګي یو بل مسله ده د معذور ده. نو چې کوم کسانو ته دا مسایل نو یاد وساتئ، یو خدا سي مسله ده چې کنډم استعمال خو عام حالات کې بالکل ناجایز او حرام دي، صرف د دې وجه نه چې بچی رکاول، د بچو د رکاول لپاره د کنډم استعمال بالکل ناجایز او حرام دي. البته یو شرعي عذري لکه مثال طور پر زنانه داسې چې هغه د بچو دراوړو طاقت نه لري، دا غي په صحت باندې ډېر اثر پریوزي، دا غي دا دومره طاقت نشي چې بچی راوړي، په دغه صورت کې یو شرعي عذر. یا مثال طور پر یو بچو وړو کې دی هغه اوس پیدا شوی دی، داغه چې کوم دی د مور چې کوم دی سینیر وي، نو په دغه حالت کې د ماشوم په صحت باندې اثر پریوزي، نو په دغه صورت کې یو گنجائش جوړیږي. لیکن د دین علاوه صرف اسې چې کوم دی کنډم استعمالول نو دا بالکل ناجایز او حرام عمل له. او بعض خلک خو چې کوم دی د بچو د رکاول لپاره چې یار بچو پیدا شي د دوه بیا سکیږي، نو په دغه صورت کې خو بالکل ناجایز او حرام دی. ځکه چې کم بچي د مور په خېټه کې الله رب عزت غته رزق ورکي، او بیا چې کوم دی د مور چې کله پیدا شي او دنیا ته راشي، الله رب عزت د مور د سینو نه ولا الله رب عزت چې کوم دی دود جاری کی پیو ته جاری کی، نو دغه رب چې کوم دی مخکیم دی انسان ل رزق ورکول شي، دا رزق د انسان په لاس کې نه دی. سمجھ کې خبر راځي؟ نو په دې وجه باندې کنډم استعمال بالکل ناجایز او حرام. البته دې کس چې کوم سوال کړل نو یو طرف د شرعي معذور دی، ځکه چې د کورواله چې کوم کورواله حق ته غسی طریقې سره ادا کوي، دا یو حق دی. نو په دغه صورت کې گنجائش جوړیږي، لیکن دا مستقل حل نه دی. مستقل حل دا دی چې د دې چې کوم علاج دی پراپر علاج وکړي. سمجھ کې خبر راځي؟ نو په دغه صورت کې داسې کسان لپاره کار دی چې خپل علاج وکړي، مستقل داسې کنډم استعمالول دا بالکل ظاهره خبره ده. په دې کې بیا د شریعت نافرمانی راځي، ځکه چې کله منی خارج کیږي نو ظاهره خبره ده په کنډم کې خارج کیږي، هغه د زنانه پر رحم کې نه خارج کیږي. او دا یو عمل چې کوم دی د مانع حمل هم دی، لکه یو قسم د حمل لپاره دا کنډم چې کوم دی دا مانع دی. نو په دغه وجه باندې تاسو ته مسله مخکې بیان کړه چې حمل چې کوم دی رکاول لپاره د سی کنډم استعمالول دا بالکل ناجایز او حرام عمل له. لیکن د شرعي معذور دی، یو طرف د شرعي معذور دی، خو بل طرف د شریعت مسلم ده. نو دغه صورت کې دا صورت جوړیږي چې داسې کسانو لپاره گنجائش صورت جوړې دي شي، لیکن مستقل نه، بلکې داسې کسان چې کوم دی خپل علاج وکړي. سمجھ کې خبر راځي؟ او د علاج نه پس چې کوم دی صحیح طریقې سره کورواله کې. نو امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.